مسله دا ده چې یو سړی د وادې 2 وادونه یې کړي دي، 3 وادونه یې کړي دي، 4 وادونه یې کړي دي. اوس امتی ته خو د 4 وادونو اجازت ته که نه؟ نو دا چې دا سړی دا خاوند دې ښځو سره ټیم تېروي، نو دا به په نمبر باندې تېروي، او نمبر به د شپې یې وي، د ورځې نه. ځکه خدای پاک جل شانه فرمایي چې تاسو دپاره مې دا شپه ده سکون او آرام دپاره ګرځولې ده. نو که دا سړی دې ښځو سره ژوند تېروي، نو دا به په نمبر تېروي، یا هفته یا هره شپه به تقسیم وي، کله یو ښځې سره، کله بلې سره، کله بلې سره. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بی بی کراو ناغې به والا شات جوړول، شاتو کې به والا شربت جوړولو. نو چې دا به پیغمبر علیه السلام مبارک په کریسار شو، نو دې ته 2 بیبیانو نورو، یو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی، یو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی، دے دواړو دا صلاحو کا وی پیغمبر علیہ السلام مبارک چې چا کر تشریف راوړو، نو وی دا ورته ووایي چې مبارکه ستا د خولې مبارک نه خو د مغافیرو بوی راځي. پیغمبر علیہ السلام مبارک نظیف الطبع انسانو خوا دا سے پاک انسانو او مبارک نم خوشبوئین اتلی. خو لیکن دی دا خبر او کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چه تشریف راوڑو، نو بی بیو تا فرمائی یجدو یا ویسیب مغافیر بوی تاسو نرزی. پیغمبر علیہ السلام مبارک چه دا خبر واوری دا، نو وی فرمایل چې دا شات په بزنور نخورم، زه به دا شات نخورم، وی دا مغافیرو بوی د دې شاتو کېده وی. او چې کله پیغمبر علیہ السلام مبارک دا خبره و فرمایله، اللہ پاک جل شانہ دا آیت مبارک نازل کو، یا ایها النبی لم تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونو د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گورے لوی شان نخا، لوی شان نا. اللہ پاک جل شانہ ورطا گورے پا صفت سر آواز کوي، یا ایوہ النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ولی پدان باندے اغا سیس حراموی چکم اللہ پاک جل شانہ در باندے حلال کرے دا، او دسو اجنا تبتغی مرضات ازواجک، دا بیبیانو دا رضا دا وجنا چه تا تا دی بیبیانو داووی چه سیب دا تاسو نا دا مغافیر و بی را دی، نو تاسو زکا دا سی دا قسمو خوڑو. بے پیغمبر علیہ السلام مبارک قسم مات کرے دا، او دا مسلم دا چې یو سړی قسم اخری او د هغې نه کم هغه کار کول خیر وي، نو دا شرعي مسله ده چې قسم مات کا، د قسم کفاره ورکه او هغه کار وکړه. مثال څنګه لکه یو سړی د هغه ویی قسم اخری چې د مور او پلار سره خبرې نه کوم، قسم په دې اخری چې زه به د مور پلار خدمت نه کوم، قسم په دې اخری چې زه به د مسلمان سره ښېګړه نه کوم، قسم په دې اخری چې زه به علیاذ بالله دا کار نه کوم، نو دغه کار کول ثواب ده که نه؟ نو لہذا دا قسم شریعت مبارک دا حکم کړی ده چې قسم مات کا، د هغې کفاره ورکه او دغه کار وکړه، یعنې د مور پلار خدمت کوه، د مسلمان سره ښېګړه کوه. قسم خو دې خوړلی ده، خو قسم کفاره ورکه، 3 ورځې روژې ونیسه، یا چې کم شریعت مبارک طریقه ذکر کړې ده. لہذا قسم څه کا، 10 مسکینانو ته به روټۍ ورکوي،
یا به غلام آزادوي یا به 3 ورځې روجې نیسي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې عالی شان پیغمبر مبارکو خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم مبارکو او هغوی ته دا حکم ده چې ای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ولې په ځان باندې حلال شیونه حراموئ؟ ولې هغه شی چې هغه په تاسو حلال ده؟ ښه چې مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو څیز حلالوالی او حراموالی نه بلې ده، نو بل څوک ته چې هغه به په ځان څه کي؟ هغه حلال کی یا حرام کی؟ زه تو کوی شو؟ نه، مونږ خو خسو خاشاکه نه یو. نو الله پاک جل شانه په اختیار کې د یو څیز حلالول او د یو څیز حرامول دا د الله پاک جل شانه په اختیار کې ده.